سلامونه مینه احترامات د ام سی ال یوټیوب چینل درنو لیدونکو اوریدونکو هیله لرم چې جوړ او روغ یاست او نن به دوهمه برخه ته په خیر راغلی یاست. خوږو دوستانو لکه څنګه چې پوهیږئ چې نن زموږ د پکسل اپ د زده کړې دوهمه برخه ده او موږ به ان شاء الله په دغه برخه کې تاسو ته کوم اپشنونه چې پاتې وو هغه به نن ان شاء الله په تفصیل سره ښایو او لنډ به پوهوو او نور دلته چې کوم اپشنونه دي دوستانو دا دلته په لاندې ځای کې په ښه ډول په تفصیل سره ویل شوي دي. نو زر دغه کار در تخلاصوم ترڅو زر د دې کار خلاص شي. نو لاندنۍ اپشنونه بیا ډېر خوندور اپشنونه دي او ډېر خوندور معلومات پکې موجود دي. نو راځو دوستانو ویډیو نه ځنډوو، مخکې له دې چې ویډیو شروع کړو نو لومړی زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تر ټولو دمخه تاسو ته در ورسیږي. نننی اپشن دوستانو زموږ دغه دی، دلته چې کوم دی ریډیو اپشن دی. نو دغه اپشن د څه لپاره استعمالیږي اوس به تاسو ته دغه وښیم. دوستانو هر کله چې تاسو دغه کومه لیکنه مو چې دلته پرته ده هر کله چې تاسو په دې کې ایډیټ وکړو هغه اپشن په اتومات ډول درته فعالېږي. مثلا دغه لیکنه ده تاسو دغه کتلی شئ، دا په منځ کې وه ما دې خواته راوړه. کله چې دا په منځ کې وه ما دې خواته راوړه نو تاسو ته دغه اپشن په اتومات ډول فعالېږي. خو مخکې له دې نه چې دغه اپشن ووایو نو تاسو چې کله په دې لیکنه باندې کلیک کوئ دلته تاسو ته دوه اپشنونه نور راځي. چې لومړی اپشن دی دغه اپشن چې کله تاسو کلیک کړئ دغه کې څو برخې تاسو ته شاملې دي چې یو یې همدغه د ایډیټ برخه ده. دوستانو دا لنډ درته ښایم، نور انشاءالله په لاندې ځایونو کې را روان دي، هلته بیا ډېر خوندور ویل کېږي. دا د کفي اپشن دی او همداشان دا د لیکنې د فاصلې لپاره کارول کېږي، یعنې دغه لیکنه لږ تاسو خواته راوړم فاصله درته ښایم. انشاءالله دغه اپشنونه نور هم شته، هلته په ډېر ښه ډول لاندې ویل شوي دي. تاسو وګورئ چې په منځ کې څومره فاصله ورکوئ نو دا اپشنونه د فاصلې لپاره کارول کېږي. او بل چې کوم دی دغه اپشن چې کوم دی دا د لیکنې د تاوولو لپاره کارول کېږي. تاسو وګورئ د لیکنه کومې خواته چې تاووئ نو دا د همدغه لپاره کارول کېږي. او بل چې کوم اپشن دی هغه د منځنی سایز د برابرولو لپاره کارول کېږي، لکه دغه لیکنه د په منځنی سایز برابر شي، پلان د سایز د برابر شي، څنګ سایز، یعنې هر سایز چې تاسو غواړئ چې په هغه کې د برابر شي نو په هغه کې درته دغه په منظم ډول برابرېږي. او بل یو بیک فارورډ دی، بل فرانټ فارورډ دی، یعنې شاته لیږل او مخته لیږل دی. او انشاءالله دا به په دغه لاندې اپشنونو کې دغه ټول په تفصیل سره بیا وایو. نو دلته ما بلا کس نه دی راخیستی ترڅو تاسو ته دا وښیم، خو دلته لاندې به انشاءالله په راتلونکي ویډیوګانو کې وایو. نو بل اپشن دی دلته د زوم. دا د دې لپاره کله چې تاسو دغه فعال کړ تاسو په کار شول دغه کومه لیکنه یا کوم بل څه چې وي دغه رانږدې کړئ په سکرین باندې، تاسو وګورئ دغه ګورئ. کله چې تاسو دغه رانږدې کوئ نو تاسو څنګه کوئ دلته به د زوم ورته فعالوئ، یعنې دغه په کوم وخت کې به موږ ته په درد وخوري. انشاءالله دا زه بیا تاسو ته ښایم چې کله موږ دغه د لیکنې ټکي چې کوم دي، مثلا زه لیکم افغانستان، دغه الف چې کوم ټکی دی د غین باندې چې کوم ټکی دی، زه کله چې غواړم چې دغه ټکو ته بیل رنګونه ورکم، لاندې لیکنه د بیل رنګونه لري، نو دغه په هغه صورت کې بیخي ډېر په کار راځي. نو دغه اپشن به انشاءالله په هغه ځای کې ترې ګټه اخلو. تاسو به بیا خپله ګورئ په راتلونکي ویډیوګانو کې انشاءالله که د الله تعالی خیر و. نو اوس دغه اپشن د دې لپاره کارول کېږي، یوازې لنډ یې ښایم. او دغه اپشن چې کوم دی دغه بیا دا هم دغسې یوه دنده سر ته رسوي ترڅو تا نه هغه لاین غلط نه شي یا کومه کرښې چې ته برابروي هغه کوم څه چې وي له تا چې غلط نه شي. نو دا د دې لپاره کارول کېږي. انشاءالله دا به ټول په مفصل ډول وایو. تاسو وګورئ کومه خانه ایخوا وړئ دېخوا وړئ، دلته بیا تاسو ته جامه هر څه تاسو ته دلته نور هم موجود دي، او بیرته خپل سایز ته هر څه چې ګورئ دلته موجود دي. نو انشاءالله دا به هم تاسو ته په خپل د کار په ځای کې ښایم. او بل دلته دغه اپشن دی، په دغه اپشن کې هغه لیکنه چې تاسو دلته په دغه ځای کې کړې دي، مثلا یوه لیکنه مې دغه کړې ده، زه راځم دلته چې کفي اپشن مې درته وښیلو چې په هغه باندې موږ کفي اخیستلی شو. دلته راځم یو څو کپۍ له دې څخه اخلم، مثلا دا کافي شوه، نو دلته مې دا دوه کافۍ کړې. نو تاسو وګورئ دا دلته د دې په اړه ټول معلومات راکوي. او که چېرته دا موږ ټول یو ځای کول غواړو نو دلته په دې باندې کلیک کوو، دا هیڅ هم نه دي انتخاب کړي. ښه لومړی به دغه دلته ما وبښئ انتخاب نه و کړی، کله چې دا انتخاب کړو نو دلته لومړی به دا انتخاب کوئ، ما په چک باندې کلیک وکړو. کله مو چې انتخاب کړو نو تاسو به څنګه راشئ، دلته به راشئ، له دې څخه به یوه صفحه جوړه شي. یعنې څنګه به یوه صفحه جوړه شي، دغه کومه لیکنه چې ده دلته چې لاندې کومه لیکنه موجوده ده مثلا دا به یو ځای اول ګوښه او انشاءالله دغه درسونه به هر څه د خپل پلان مطابق په دغه مخ کې وړو. نو تاسو ته به انشاءالله دغه ټول سټیپ بای سټیپ ښایم. نو دغه وا چې د لومړی پاس صفحه مو خلاصه کړه، دغه درسونه وو په دوو برخو کې.
او لاندې دغه یو آپشن خو دلته هم خلاص شوی دی. زما پروژې هغه پخوانۍ به مسله ده، تاسو هماغه وکتل. دلته تاسو چې کله هغه ډیلیټ کوئ دلته په ډیلیټ باندې کلیک وکړئ نو تاسو به هماغه پروژې هماغه کوم مطالب چې ما درته ښکاره کړل هغه به دلته بیرته له منځه څنګه شي لاړ شي. نو دغه وه دوهمه برخه چې نن مو تاسو ته در وړاندې کړه، او انشاءالله که د الله تعالی خیر و په دریمه برخه کې به مونږ د لیک برخې ته راځو. په دغه کې بیا ځان ته مسلې دي، نو دلته به دا هر یوه سټیپ بای سټیپ تشریح کوو. دا به سټیپ بای سټیپ تشریح کوو انشاءالله. په دې کې بیا ډېرې خبرې دي دننه. اوس هغه اپشنونه چې ما تاسو ته ښیل وو مخکې که شاته یې هغه ټول اپشنونه دلته موجود دي. انشاءالله په راتلونکي ویډیوګانو کې به دغه هم وایو. تر بل ویډیو مو په خدای سپارم. الله په امان، ښه وختونه، ښې چارې ولرئ.